احمد مسعود ویلي دي که طالبان ټاکنو ته غاړه کېږدوله له وسلوال مقاومت به لاس واخلم. احمد مسعود دې ته لیواله شوی چې له طالبانو سره ناسته وکړي. هغه وایي موږ باید خپل مشکل د خبرو اترو له لارې حل کړو او له طالبانو څخه یې مهمې غوښتنې هم کړې دي. خو طالبانو حکومت د دغه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. آیا طالبان به دغه غوښتنې د احمد مسعود ومني او که نه؟ د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود همداراز ویلي که طالبان ټاکنو ته غاړه کېږدي د ملي مقاومت جبهې به له وسلوالې مبارزې او مقاومت لاس واخلي. هغه پر دې جبهې د یو ځانګړي سیمې او خلکو د انحصار خبره هم رد کړه او ویل موږ واک لپاره مبارزه نه کوو، ازادۍ لپاره مو مبارزه شروع کړې ده. احمد مسعود وایي افغان ولس ډېر په غلطه پوه شوی دی. احمد مسعود زیاته کړې ده پوښتنې ځوابیدو لپاره له تاسې غواړم چې د ملي مقاومت جبهې جوړښت وګورئ. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د ملي مقاومت جبهې یو سرچینې چې غوښتلې نوم واخیستل شي بي بي سي سره خبرو کې پر دې جبهې د احمد مسعود د کورنۍ انحصار او فساد یادونه هم کړې ده. هغه ویلي دي چې د ملي مقاومت مشر احمد مسعود نشي کېدلی او له دغه هیواد څخه د هغه تیښته لا جبهه کمزورې کړه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.